الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. عزت مندو حاضرين او اوریدونکو د الله تعالی د مبارک کتاب سو مختصر حصہ ما تلاوت کا او د مخکنه جمعې د موضوع سره دغه آیت شریف مناسبت لري د منځ بیان دی. پکې الله تعالی فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو، تاسو مدد حاصل کړئ بالصبر والصلاة، په صبر سره او په منځ سره. ان الله مع الصابرین، یقینا الله تعالی د صبر کوونکو سره ملګری دی. نو دغه آیت شریف کې د صلات ذکر دی او الله تعالی خپل بندگانو ته، مؤمنانو ته د مدد حاصلولو طریقه ښودلې ده چې تاسو زما مدد غواړئ، مانه مدد طلبوئ. نو د هغې طریقه دا ده چې تاسو په منځ باندې ودرېږئ، الله ته زاری کوئ. دا منځ الله ته خپل درخواست پیش کول دي. نو چې منځ تاسو ښه خشوع سره او خضوع سره کوئ، دا د بندګۍ بهترین شکل دی، د درخواست ډېر ښه کیفیت دی. نو دې سره تاسو د الله تعالی هغه خاص مهرباني او خصوصي امداد حاصلولی شئ. بیا دا ذکر شوی چې دا منځ کې خشوع به څنګه حاصلیږي. یو سړی په منځ باندې ولاړي، خو د منځ هغه کیفیت د ده داسې چې دی په هغې باندې مطمئن ني، د ده د زړه هغه اطمینان چې څنګه پکار دی هغه نه حاصلیږي. هغه خشوع او خضوع دا به راځي څنګه؟ نو د هغې باره کې دا خبره ذکر شوې وه چې د الله تعالی هغه عظمت شان، د هغه کبریایي، د هغه لویي، هغې ته د انسان خیال کوي چې زه د لوی پروردګار په حضور کې د یو مجرم او د ډېر یو ملامته، یو قصوروار ګناهګار په شکل کې لاس پنامه، لاس تړلې د هغه لوی دربار د رب العالمین ته حاضر شویم او زه د خپلې معافۍ دپاره درخواست پیش کوم. نو دغه عظمت شان د رب العالمین او د هغه مبارک نمونه د الله تعالی اسماء حسنا، هغې کې د انسان فکر کوي. بیا د منځ د خشوع دپاره چې علماو کوم ترتیب ښودلی دی چې څنګه شکل انسان اختیار کی، کم حالت داسې دی چې هغې سره خشوع نصیب کېدی شي. نو د اولیاء کرامو، د علماء کرامو په هغې کې خپل خپل تحقیقات دي او خپل خپل تجربې دي. د حضرت امام
زین العابدین رضی الله تعالی عنه دا هغه باره کې علماء لیکلي دي چې دی به کله په مونځ باندې ودرېدو نو رنګ به تک زیړ شو، حالت به بدل شو. خلکو ته بیا تپوس کولو چې تاسو مخکې نه په یو عام حالت باندې یې، خو چې کله مونځ کوئ نو بیا ستاسو د دې بدن او د دې رنګ نه دا معلومیږي چې تاسو باندې څه ډېر هیبت دی او څه ډېر د یرې هغه کیفیت دی در باندې، او ستاسو د رنګ کې هم فرق راشي. نو امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه هغه ته فرمایل چې زه کله مونځ کوم نو زه دا خیال کوم او دا مې یقیني چې زما پروردګار ما ویني، زما دا ټول حالت د هغه په نظر کې دی، او زه چې څه وایم د خولې نه راوباسم نو هغه اوري، هغه سمیع او بصیر ذات دی. نو یو خو دغه حالت زما، بل دا خیال وکم چې کېدی شي په دنیا کې ماته د بل مونځ مکمل او نشي. دا دواړه خبرې داسې دي چې دې سره په مونځ کې خشوع پیدا کېدی شي، چې یو سړی دا خیال کوي چې زما دا حالت دا د غلوی پروردگار په نظر کې دی او زه په هیڅ حال کې د نظر نه بهر نیم. هغه زمونږ په ټولو احوالو باندې نظر لري، هغه بصیر او علیم ذات دی. او دا کلکه عقیده شي چې دا زه څه وایم دا هغه اوري، هغه سمیع دی. نو قرآن مجید کې سمیع او بصیر صفت د الله تعالی ډیر ذکر شوی دی او بار بار ذکر شوی دی، سمیع بصیر علیم. الله د بشمار صفاتو د کمالاتو خاوند، خو په قرآن پاک کې دا صفتونه د الله ډیر ذکر شوی دي چې هغه سمیع دی. نو بار بار مونږ ته دا ویل کېږي چې سمیع ذات دی الله تعالی، چې تاسو څه وایئ هغه اوري، او بصیر ذات ستاسو ټول حالات هغه کیفیات ارس د هغه په نظر کې دي، او علیم ذات د هغه نه هیڅ حال کې تاسو پټ نه، هغه علم والا دی په تاسو باندې. نو چې دغه عقیده د چا مضبوطه شي نو د دې عقیده د برکت په مونځ کې خشوع نصیب شي، او چې یو دا خیال ورسره چې انسان دا سوچ ځان سره وکړي چې زه اوس په دې مونځ باندې ودرېږم، دا زه د رب العالمین په حضور کې د خپل غلطو اعتراف کوم، ما یو درخواست ځان سره راوړی دی د رب العالمین په دربار کې پیش کوم، او ما نه څومره غلطیانې شوي دي زه د هغه ټولو غلطو اعتراف کوم، زه خپل جرمونه منم چې زه مجرم یم، او زه لاس تړلی راوسته شوی یم د خپل حاکم مخې ته ودرولی شوی یم، او که اوس ما ته معافي میلاو نشوه نو بیا زما د معافی امکانات نشته. داسې یو کیفیت سره انسان د رب العالمین په حضور کې ودرېږي او دا وایي چې ما ته پته نه لګي چې رستو به ما ته داسې موقع بیا میلاو شي او که میلاو به نشي. یو سړی د ماسپښین مونځ کوي نو دا نشي ویلی چې دی به مازدیګره پورې ژوندی وي، مازدیګر مونځ یو سړی کوي دا نشي ویلی چې دی به د ماښام مونځه پورې ژوندی پاتې شي، د سات پته نه لګي انسان ته. نو پکار دا دی چې دغه فکر وي د مونځ په وخت کې انسان سره چې کیدی شي دا یو آخري چانس ما ته راکړی شوی، د معافی غوښتو د درخواست پیش کولو آخري موقع ما ته راکړی شوی وي، او بله موقع الله عالم دی چې ما ته به میلاو شي او که به میلاو نشي. نو زه د رب العالمین دربار ته په آخري ځل باندې راغلی، که بل موقع کې دته الله تعالی موقع ورکوي په هغې باندې دې شکر وباسي چې ما خو وی چې هغه ماسپښین دربار کې حاضري به زما آخري حاضري وي، خو زه الله کرم وکړو مازدیګر یې مراله توفیق راکړو، مازدیګره پورې زه ژوندی وساتلم، ما خو دا خیال جوړې بل چانس به ما ته میلاو نشي. نو هر مونځ کې دا کیفیت د انسان، دا دی نه وایي چې سهار مې کړی اوس مې ماسپښین ټایم را باندې رالو او یقینا مازدیګر او ماښام به م را باندې راځي. کلم چې دی مونځ کوي نو دی ورسره دا خیال کوي چې کیدی شي بل چانس ما ته میلاو نشي، کیدی شي دا آخري موقع، او همدغه شانتې دم انسان ته د خپل زندګۍ هیڅ پته نه لګي،
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं. इंसान ته خود لمحه لمحه پته نه لګي چې د سره سات پس کیږي. نو دغه سوچ د انسان پیدا شي نو دې سره په مونږ کې خشوع پیدا کیږي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابی د حضرت ربیعه ابن کعب رضی الله عنه، هغه مبارک ته د پیغمبر علیه السلام سره نږدې د پاتې کېدو سعادت الله تعالی نصیب کو. یو سو وختونو کې دوداسه د پاره اوبه، مسواک، مصلا دا برابرول دا سعادت وته نصیب شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خوشاله شو په خدمت باندې او دې صحابي ته وایي چې وای استاسو خواهش ته استاسو آرزو ده پړه دې سره ارمان دی وایا. نو دا صحابي دي د پیغمبر علیه السلام شاګردان دي، د پیغمبر علیه السلام صحبت یافته دي، شرف د صحابیت وته نصیب دي. نو لوی خلق دي رضی الله عنهم ورضوا عنه سند وته ملاو دي. الله د دین راضی دی او د الله نه راضی دي. صحابه داسې خلق دي. د پیغمبر علیه السلام مبارک د ملګرتیا د پر الله تعالی خوښ کړی دي. نو دا ربیعه ابن کعب چې کله وته پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې وایا پړه د سار مان دي څه خواهش ته د څه سوال کې څه غواړي او غواړه. نو دا صحابي مبارک د پیغمبر علیه السلام مبارک ته د خپل زړه خبره وکړه، وی اسألک مرافقتک فی الجنه. اے دا الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ستا په وسیله د الله نه غواړم مرافقتک فی الجنه، ستا ملګرتیا غواړم په جنت کې. د دې نه ښه دعا بله کومه کیدی شي او د دې نه ښه ارمان د یو انسان بل کم کیدی شي چې دې سوال دا کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه سوال کوم چې ستا مرګتیا الله زما نصیب کی، مرافقتک فی الجنه. پیغمبر علیہ السلام مبارک ته فرمای او غیر ذلک د دین علاوه بل څه سوال لې پړه باندې. دا صحابي وته هو ذاک بس دغه سوال دی، دغه می ارمان دی، دغه می د زړه مدعا ده چې ستا هغه مرګتیا راته الله تعالی په جنت کې نصیب کړي. सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद. اے دا اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما چې دا الله تعالی نستا مرګتیا وغوښته او دا سوال را رب العالمین منظور کو، نو د دې سوال نه بغیر به بل کم سوالی چې زه وکم. اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. دا خو یو داسې جامع دعا ده چې بس دغه دعا دې راته الله تعالی قبول کړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل فاعنی علی نفسک بکثرة السجود. نو ته زما اعانت وکړه په خپل ځان باندې په کثرت سجود سره، ته زما مرګتیا غواړي که خیر دغه مرګتیا به الله نصیب کی. خو ستا د کولو کار دا دی چې ته ډېرې سجدو سره زما اعانت وکړه، ته سجدې په ځان باندې لازم کړه، کثرت د سجدو را شروع کړه. ځکه چې الله ته سجده سړی لګوي نو دی الله ته ډېر نږدې په دغه وخت کې. وسجد پر الله تعالی ټکې د وقترب لګولې دی چې ته سجده ولګوه او نږدې شه. یعنی نور عباداتو باندې الله تعالی اجر او ثواب انسان ته ورکوي. د الله قرب او د الله تعالی رضا په عباداتو باندې نصیب کیږي. خو د سجدې پسې مخې سره فرمایلی وقترب او زما قرب چې دا حاصل ک. نو چې ډېرې سجدې او سړی لګي خپل پروردګار ته او په حضور سره سجده لګي، ښه توجه او خشوع سره سجده لګي، نو دی به د الله په در کې هغه خاص قرب چې دا به حاصل کی
الله تعالی دې دغه سجده او دغه قرب زمونږ نصیب کړي. دغه قرب در رب العالمین، دغه نزدېواله دا په دغه عاجزانه سجدو سره حاصلېږي. دا سجده یو سجده انسانو کې او بیا دې پاسې د سجدې نه او بیا الله اکبر و یو بل سجدې ته ځي. نو د شریعت د ټولو احکام خپل خپل فلسفه د دې دو سجدو فلسفه وای دا ده چې انسان د خپل عجز اعتراف کوي، ځکه دا کبریایی او عظمت شان د رب العالمین هغه طرف ته متوجي وي او خپل ځان وته ډیر عاجز ښکاري او د خپل عجز پوره اعتراف کوي. نو د خپل سر چې په ځمکه باندې الله تعالی ته کیدی، نو دا هغه د انتهایی درجه د عاجز اظهار دی. او په دې کې د خپل عقیده دی بیانوي چې پروردګاره زه ډیر عاجز او کمزور یم، د دې خاورو نه زه تا پیدا کړم. هغه خاورو کې د خپل سر کیدی. منها خلقناکم، الله جل شانه فرمایي د دې خاورو نه مونږ تاسو پیدا کړی. نو انسان چې دا سجده لګي نو دی هغه خپل خوره هغه را یادوي چې زه د دې خاورو نه پیدا یم. او د خاورو نه پیدا انسان د سره تکبر نه خای. حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز ہے. انسان ته وګوره او تکبر ته وګوره، جوړ د خاورو نه دی او د بیا هم ځان لوی ګڼي. خاک سے پیدا ہوا، منها خلقناکم، د دې خاورو نه مونږ تاسو پیدا کړی. نو انسان چې سجده لګي نو دی هغه خپل عاجزي هغه الله ته پیش کوي چې خدای زه ډیر عاجز یم، زه ډیر کمزور یم. مونږ د دې خاورو نه تا پیدا کړیو او ته د عظمتونو خاوند دی، ته د ډیر لوی شان والای او زه ډیر کمزور او عاجز او بیوس او بیکسم. او بیا چې الله اکبر وای نو دوباره بیا سجدې ته لاړ شي، بل سجده بیا لګي. دا دویمه سجده هم د دې لپاره لګي چې خدای هم دې خاورو له بیا مونږ زو خاورو نه پیدا یو او بیا به هم دغه خاورو له ورسو. نو چې د خاورو نه پیدا یو او د دوباره رجوم خاورو ته ده، نو چې دې ځان خاورې وګڼي اله به دې کامیابیږي. مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ته غواړې چې ما نه دې څه جوړ شي نو خپل ځان چې دی نو دا څه کا دا میټاو کا، هغه خپل انا چې دا فناک تا فنا نشوي راه نمی بری ببقا، چې ته فنا شوی نه نو هغه د بقا هغه مقام هغه ته نشي حاصلې دی. ځان فنا کې او ځان کم وګڼي او حقیقت چې انسان کمزور دی. نو کمزوري هغه اعتراف دې سره انسان د منځ په هغه کیفیاتو باندې پوه شي او خشوع ته نصیب شي. الله تعالی دې داسې ښه منځونه زمونږ نصیب کړي چې د الله په در کې قبول او مقبولي، او الله جل شانه دې د منځ هغه برکات او هغه صبرات زمونږ نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.